سیند د وچو ډاګونو د دښتو او میرو تر څنګ لوی سیند بهیږي، مګر دغې وچې بیدیا ته اوبه نه ورکوي. په دغسې وچکالۍ کې چې په اوبو باندې سرونه ماتیږي، سیند لکه شوم بخیل په شتاب درومي او زموږ تندې ته نه ګوري. کله چې سیند په څپو راسي، کورونه او آباد پټي هم له ځان سره یوسي. همدغه سیند له موږ نه هغه خوا بل راز روان دی او د نورو سره یې رویه بل ډول ده. هلته دغسې ورانۍ نه کوي، دومره بخل نه لري، دغه راز بې رحمي پکې نسته. هلته د سیند پر غاړه زرشویان د سیند له شګو نه زر راباسي، ماهیګیران پکښې په خوروارو کبان نیسي او ښکاریان یې په لوی او ستر ډنډ کې هیلۍ وړي. هلته له سیند نه ډېرې لویې ویالې بېلې سوي دي، ډېر لوی لوی ډاګونه تر اوبو لاندې سول، کلي او ښارونه آباد سول، شاړې ځمکې په ثمر راغلې، د غلو او میوو پکې څه کمی نسته. هلته د سیند په مخ کې لوی لوی بندونه جوړ سول، د برېښنا ماشینونه ودرېدل، فابریکې او کارخانې په کار ولوېدې، خلک آباد او ماړه سول. دا سیند ولې دلته دغسې او هلته هغسې دی؟ موږ ته په قهر دی او پر هغوی پیرزوینه لري. دلته ډېر توند او په خیزونه روان دی، هلته غلی او آرام بهیږي. دلته کوږ ووږ ځي او هلته مجرا بدلوي. هلته په خپله ټاکلې لار روان دی او بې لارې نه ځي. په رښتیا چې سیند دلته ډېر ورانۍ کوي او هلته د یوه نظام او قانون تابع دی چې ورانۍ ته یې نه پرېږدي. زموږ ګناه د سیند په غاړه ده. سیند له موږ نه ډېر څه وړي دي او ډېر یې رانه وژلي دي. دا سیند خوني سیند دی او له موږ سره یې زړه دښمني ده. څو ځله یې زموږ کورونه وران کړي او آباد پټي یې رانه په وارو وارو وړي دي. زموږ ټوله ګناه د سیند په غاړه ده. سیند زورور دی او په موږ باندې هر وخت ظلم او تیری کوي. موږ څومره ناپوه یو چې دغه راز فکر کوو او په خپله ګناه نه پوهیږو. موږ خپله ګناه د سیند په غاړه اچوو، د سیند په غاړه خو موږ پراته یو. په رښتیا چې دا زموږ ګناه ده، د سیند نه ده. سیند له چا سره دښمني نه لري. سیند هر تږي ته اوبه ورکوي او د هر چا خیرنې جامې پاکوي. سیند پوخ کار غواړي او پاخه بندونه ورته پکار دي. که زموږ کار پوخ وای او زموږ بندونه پاخه وای، زموږ ویالې به نه وچېدای او زموږ پټي به اوبو نه وړلی. موږ د سیند په بندوبست پوه نه سوو او له سیند نه مو کار وانخیست. دا سیند د ژوند او حیات سیند دی. په دې کې د ورانۍ او ودانۍ دواړه قوتونه موجود دي. سیند د هر چا ظرف او استعداد ته ګوري، هغومره اوبه ورکوي. د منګي خاوند او د منګوټي خاوند ته سیند برابره برخه نه ورکوي او نه وړو لښتیو ته د لویو ویالو په اندازه څه ورکولی سي. سیند د هر چا کار ته ګوري او هغسې ورسره کوي، یعنې خام بندونه ورانوي او پاخه بند ته ځان تسلیموي. هغه څوک چې د ژوندانه سیند په خپل سر پرېږدي او یوه معینه مجرا ورته نسي ټاکلی، له ژوند نه استفاده نسي کولی.